مونږ د نبی علیه السلام سره عشق نشته دی. ته وایي شته مې، زه هم ستا اخلاق کور د هغه په شان دي؟ وایي نه. نو هم څنګه دی عشق دی؟ ته خو کور، تا نه خو کور خلق سم تنګ شوی دی. ته د بیبي سره څه روابط کوي؟ ته د امام الانبیا پیروکاری نه. ستا کور کې اخلاق څه دي؟ د بیبي سره، د بچو سره. مونږ وایو ابو هریره رضی الله تعالی عنه، دا په کبارو صحابو کې د مشرانو کې. مونږ ورته وایي ابو هریره تا به ډېره ناسته پاسته کړي چې مخ یې ښکلی و، چې ښکلی و. مونږ ته لږ د مخ نه وایي، مختصر انداز کې راته ووایي چې څنګه و امام الانبیا. ابو هریره فرمایي رضی الله تعالی عنه چې د امام الانبیا سره به نږدې ناست پاسو. وی کانا کأن الشمس تجری فی جبهته. وی زه به درته نور څه ووامه، خو چې نبی علیه السلام ته به سړي داسې د مخ ته به یې کتل، تا به وی چې د انور یې په دې مخ کې ځي راځي داسې کأن الشمس تجری فی جبهته. د انور به یې په دې مخ کې داسې ته راته، تا به وی د انور د ده په دې مخ کې پړکېږي. دومره ښایسته انسان، دومره ښایست رب العالمین ورکړی، دومره ښایسته انسان. زمونږ او ستاسو د امت پیشوا، زمونږ مقتدا، زمونږ د آخرت ښکلا، زمونږ د آخرت شفیع. اخلاق یې څنګه و؟ عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی لږ کورنۍ حالت یې درته نه بیانومه چې کور به یې څه چل کوو. مونږ وایو ولې نه؟ عایشې رضی الله تعالی عنها مونږ خو وایو چې امام الانبیا به کور کې څنګه و. نو مونږ خو اوس درې علماو باره کې دا خیال دی چې دې ته به یو درې بالښتونه پراته، یو سم خواله به یې څوک راتلی نشي او د دې به کور څه حال یو. هغه وایي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د امام الانبیا د کور حالت غواړئ؟ وایو وی ما سره به کور کې کار کوو. هغه د کور حالت غواړئ؟ ما سره به د کور په کارونو کې امداد کوو. ما سره یې ځای جارو کړی دی امام الانبیا، ما سره یې کور جارو کړی، کور. هغه نه به څوک تنګېده نه، هغه به په چا بوج کېده نه. اب دسی زندگی تیروله، دسی نو. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی غرمه اوده شوی و، د غرمې خوب به یې کوو او مونږ به دې خوب کې خلل نه پرې باسو، ځکه دا خوب به ډېر اهم و د امام الانبیا. وی اوده دې کې یو زنانه راله بوډۍ، دروازه یې وټکوله چې رادنده شوه او خبرې یې وکړلې. نو امام الانبیا په کټ کې نیغ کېناست. ما دا خو خوب یې ډېر قیمتي دی. وی د دې زنانه اواز یې واورېد، پاڅېد، هغه زنانه یې کېنوله او چې روسختېدله تحفې او تحایف یې ورکړل. یو خادم یې راوغوښتو، وی دا زنانه د کوره پورې بوز. خادم یې ورسره هم ملګری بیا سم لاس. وی ما وی چې ماښام به تې تپوس کوم، ستا خو خوب ډېر اهم و د دې ټیم، ته ولې راپاڅېدلې او دومره تحفې او تحایف بیا خادم ملګری کوه، وجه څه کیدی شي؟ ما وی چې اوس ارام وکړي، ماښام به تپوس کوم. خو چې ورلم د امام الانبیا اوده نه ویښ، سوچ یې کوم. ما وی هسې ویښ دی. ما ورته د الله حبیبه دې زنانه ته ډېره توجه ورکړله او تحفې او تحایف دی. ما ته چې دا خبره مې ورته وکړله، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جړا شو. ما د الله حبیبه ولې؟ وی چې عایشې دا زنانه به راتلله چې کله خدیجه ژوندی وه رضی الله تعالی، دا به د هغې خواله راتلله، هغې به ډېر دار و مدار کو. نو چې نن ما د دې اواز واورېدو، عایشې ما ته نن خدیجه را یاده شوله، خپله بیبي مې مخې ته شوله. ما ته د خدیجې هغه تعلق را مخې ته شو او خدیجې به ډېره ملازه کوله. نو ما ته نن هغه رشته را یاده شوله، ما یې ځکه ډېره ملازه وکړه. ستا چې بیبي وفات شي بیا وروستو څه حالي؟ زه دا نه وایم چې واده زر مه کوه، ښه خبره ده واده زر کوه، خو هغه بله بیبي خو بیا ختمه، قصه ختمه، بس د مرګ سره خبره ختمه. هغه څه کوي د هغې بچوی بیا څه حالي؟ څه ته د امام الانبیا د سنتو پیروکاري. یو جهاد کې ډېره فتح چې وشوله نو ډېر مالی غنیمت حاصل شو. چې مالی غنیمت حاصل شو نو یوه زنانه پکې صحابه کرامو ته وایي ستاسو دا پیغمبر زما رور دی. ګورې نبی علیه السلام په صحابه نه وي، زنانه پکې وایي چې دا پیغمبر زما رور دی. وی زما خو خور نشته. وی نه هغه دعوه کوي چې زما رور دی. وی رای ولی چې راله د الله حبیب ورته وي ته زما خور یې؟ وی آو. وی ته څوک یې؟
وی زه شیمه یم او د حلیمې لور یم او حلیمې تا له پی درکړي نو ته زما رضایي ورور نه یې ته ما لبولی نه یې یو ورځ مې خپلې مور ته وې هله به بیزې شړم چې دا ورور مې را سره ملګری کړي نو مور یې ورته وی ته به ده ته ګورې که بیزو ته به ګورې وی نه ما سره دې پرېږده ما ډېر کمالات په ده کې لیدلي دي مور یې ورته وی څه کمالات وی یو ورځ را سره دې غېږ کې و او وریځ به مې د سر د پاسه روانه او یو راهب مې ولیدو چې نبی علیه السلام ته یې وکتل ډېر راکوټ یې ما ته وی چې دا هلک ماله راوله چې ما بوستو نو ما ته یې وی چې د ده نه به عظیم شخصیت جوړېږي دا ماشوم نه دی او یې دا لا څه کوي وی ما سره غېږ کې و او ما دا ګډې بیزې خورې کړې وې سر لا وی چې لږ ټیم وشو نو دا ټولې ګډې بیزې راټولې شو ما دې څه کوي وی هغه ټولې ما نه ګیر چاپېره ولاړې وې د ده مخ ته یې کتلو ګډې بیزې به ټولو ده ته کتل او زما نه به ګیر چاپېره چې دې بوځم نو ګډې بیزې د ده نه ګیر چاپېره ولاړې وې ما سره دې پرېږده ګورې نو شیما ورته وایي د الله حبیبه زه ستا خور یم ما سره یوه نښه هم شته دی تا په ما یو چک هم لګولی و د هغې داغ هم شته دی چې امام الانبیا دا خبره واورېده په جړا شو څادر یې خور کو ډېر یې وجړل وی تحفې راوړی تحایف راوړی هغې وی د الله حبیبه یو درخواست مې بل قبول کا وی څه وی زما د خاندان چې څومره زنانه او نارینه قیدیان شوي دي وی دا ټول آزاد کا وی ټول مې فری آزاد کړل ځای صحابه کرام د الله حبیب ته وی ته ولې جاړې وی صحابه ما ته خپله مور را یاده شوله ما ته خپله د پیو رشته را یاده نه شوله ما ته نن حلیمه مخې مخې ته کېږي نن ما ته د پیو رشته رضاعي مور زما یاده شوله نن ما ته یوه رشته یاده شوله تا رضاعي مور چېرته لیدلې ده تا سوچ کړی چې ماله چا پی خو به نه را کړي زما خو به رضاعي مور نه وي لکه رضاعي مور څه کوي نسبي مور چې پی هم ورکړي او پیدات هم وي د هغې سره نن سره ویه ده کور کې د مور سره سره ویه ده نن پیدا به یې تې یوازې رضاعي نه نسبي مور ده او مې پی درکړي دي او م ستا کور کې ده نن د هغې سره ستا سره ویه د خور سره ستا سره ویه ده امام الانبیا چې رضاعي خور ولیده نو وی جړل وی ما ته د رضاعت رشته را یاده شو ما ته زما رضاعي مور را یاده شوله ستا د رضاعي مور سره د نسبي مور سره نن څه حال دی څه میندې نن تندې ټکوي که نه ټکوي میندې نن د الواد نه فریاد کوي که نه کوي نو ته څنګه د نبی علیه السلام په سنتو باندې روانې مور نن فریاد نه کوي مور به خفه کېږي نه بچي جدا کېږي که نه ټول جدا شي هغه مور او پلار یې په ډاګه ناستې وي موږ پکې د چا سره به یو لکه هغه یو ورته وایي تاسو چې د چا سره خوشحاله وي تاسو به یې د سره یې هغه پلار هم خوشحاله چې هغه مور هم خو زه وي د سره به یو مطلب دا چې د هر یو سره به خوري او څکي هغه بیا د یو سره هم ونه خوري وڅکي ښه ما ته خپله دا مسله د یوې زنانه د طرفه راغلې وه وی مولي صاحب 2 زامن مې جدا شوي دي ما ته وی ته پکې د سره یې نو وی مولي صاحب بېګا شپه په تمه ومه چې د ده د ښځه ډوډۍ راوړي ما وی د ده دا به راوړي وی زما دی د الله په ذات قسم وي چې په ما بېګانۍ شپه وږې تېره شوې د دې مور تپوس په الله د چا نه کوي دا بچې به دې قبر ته کوزېږي که نه دا بچې د حج او عمرې له څه له ځي دا بچې دا مدرسې ولې چلی څه له مدرسې چلی څه له دې تبلیغ له ځي څه له دې حجونه او عمرې کوي چې کور کې د مور دا حال دی الله به دې د دې مور د نفقې تپوس کوي دا وږې شپه چې ستا مور تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي نو چې دا وروڼه تقسیم وکړي دا زامن نو دا پلار یې په ژړا شي نو موږ دې پلار نه تپوس کوو موږ وایو پلاره ته ولې ژاړې نو پلاره سړه نری شوی چې عمر تېر شوی هغه وایي مولي صاحب یو داسې وخت و چې دا بچي زما واړه و زه خو لوی وم نو دا یو بچی راشي وي دا زما ابو دی نو دې غېږ ته یې وخېږي نو بل راشي وي دا زما ابو دی ته ترې اپله شه نو په دې پلار باندې جنګ یو وایي زما ابو دی بل وایي زما ابو دی بل وایي زما ابو دی تاسو لیدي نه دا واړه چې کله دا دغه جدا کېږي بیا که نه دا زامن و دا پلار یې بوډا شوی نو چې دې جدا کېږي که نه نو یو چې مونږ ولا تقسیم وکړو نو مونږ وایو دا پلار د چا دی پکې لکه نو یو وایي دا د ده پلار دی هغه بل وایي ستا پلار دی هغه بل وایي ستا پلار دی نو پلار وایي هغه وخت چې یو به وایي زما پلار دی بل وایي زما پلار دی
نن می پسپینه ګیره یو تپلی او بل می بل تپلی پلی کنه پلی وای دا ستا پلار دی بل وای ستا ته د چانه پیدا چې دا د پلار دی ته د چانه پیدا دا مور د چا مور دا دا 2.5 کاله متیازي تا په چا کړی دي په دې مور دی نه دی کړی نو مور او پلار بیا یو بل تپلو دا یاد ساتي یاد د دې علماو نه تاسو کوي د دې مفتیانو نه تاسو کوي که یوازې په حج او عمره خلاص وای نو مال نوم بدل کړي که یوازې په تبلیغونو خلاص وای نو مال نوم بدل کړي که یوازې په مدرسو چلولو خلاص وای مال نوم بدل کړي رضا الرب فی رضا الوالد دا رب اټلی قانون دی رضا د رب پر رضا د پلار کې ده چې پلار خپه دی زه خپه ما که پلار خوشاله دی زماره طرف نه اعلان د رضای دی اسی به دعاګانې کوي نز قبلی کی زما دا دومره مدرسې چلول علقمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی په یو تالی خوراک کړی دی دا هغه د زنکدن حالت شو کلمه وی نشي ویلی نبی علیہ السلام صحابه لیږي کلمه ورته وویل کلمه وی نشي ویلی کلمه صحابه کرام رالل وی د الله حبیبه اخو کلمه نشي ویلی وی ښه مور پلار یې ژوندي دي وی او د الله حبیبه مور یې ژوندی ده وی راوی غواړئ د علقمه رضی الله تعالی عنه مور راله پیر که خاخستی خو مورید لپستی وی مولی سے پلار میں منزونه نه کې زوم نه بکی دغه حساب به سره الله کی ته دغه حساب مکو مولی سے د پلار می ګیره نشته ډیر بد عمل دی هغه حساب به سره الله کی استاد پاره ډیر سره نه دی کوي منز دغه حساب سره ته مکو دغه د پاره ته نه راغله نبی علیہ السلام چې د علقمه مور رالاله وی د علقمه مورې استاد دی بچی څه حال دی وی کثیر الصدقه وی زما د بچی مر صدقې چاره دی ورکړه کثیر الصلاه زما د بچی مره منځونه چانه دي کړي کثیر الصوم زما د بچی مره روجي چانه دي روجي شته منځ شته صدقه شته وجه صد چې بچی دی کلمه نه وایي نبی علیہ السلام ورته وی د علقمه مورې ستا سره څه حال دی ته تې راځئ د مورې یوه راکوټې غونته ګیله ښکاره کړله د والو نه ګورې اوس خو خلکو لاس اخپې مات کړي والي زخمیان کړي پراته دي مورې وی د الله حبیبه زما د علقمه بچی نه یوه ګیله پرته ده دېړه کې وی څه ګیله ده وی ګیله مې دا ده د الله حبیبه چې زما عزت ته یې لږ ټیس رسولی و ښځه یې راباندې اوچته کړې وه لږه او زه یې لږه کوزه کړې دقه ګیله مې د ړنه نه وځي مور دا پیسې نه غواړي مور دا مال نه غواړي مور وی ماله په کور کې ملکي راکه زما د مشري خوښه پلار وی مولی صاحب مال مشري راکه که ته ډېر لوی عالم یې خو دا مشري میا سې خوښه ده دا پتا چې حکم کوم دا راله خوند راکوي دا تا چې کارونو له لیږم پټي ته دا راله خوند راکوي مولي صاحب نو موږ وایو پلار او مورې چې تا له خوند درکوي نو ستا شوه ته ملک او زه د ته حاکم او زه د محکوم نبی علیہ السلام ورته وی د علقمه مورې دا بچی دی معاف کړه وی معاف یې که د زنکدن حالت یې دی کلمه نشي وی مورې وی د الله حبیبه ما معاف کړی نبی علیہ السلام صحابو ته ورشه کلمه ورته ووایي صحابي راغی وی د الله حبیبه چې دلته مور وی چې ما معاف کړی دی د مور د الفاظ السرا متصل علقمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نبی علیہ السلام صحابو ته وایي وورئ صحابو د علقمه ژبه د مور خفګان نیولې وه دا د مور خفګان نیولې وه یقینو که ورته دا پټکي ټینګېږي دا ورته حقیقت وایم یقینو که ورته دا مدرسې ټینګېږي او ستا حجونه او عمرې ورته ټینګېږي که یوه پیری د الاس دسې کړل بیا به څه دی نو دا د امام الانبیا کورني اخلاق چې مور قدر رایاده شوله رضاعي ټول قیدیانې پرېښودل وی ما ته نن زما د مور رشته رایاده شو د نبی علیہ السلام په سنتو به عمل کو